اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو هیوادوالو ته سلامونه او احترامات. الله پاک دې وکړي چې ټول روغ جوړ یې. نن بیا غوسه یم، غوسه په دې باندې یم چې افغانستان کرکټ بورډ موږ سره وعده کړې وه چې کوچ به حاضر یو کوچ خو د پی ایس ال نه اوسه پورې نه راغلی، خو پرېږده هغه خو نن کانټریکټس شروع کېدلو، هغه خو چې کانټریکټ یې مخکې نه ساین کړی و. دا کرکټ بورډ هم زموږ په دې سترګو باندې دغه خاورې اچوي چې کله یو انسان کانټریکټ ساین کړي یا باید وظیفه هم شروع کړي. تا چې ورسره کانټریکټ ساین کولو، تا چې کله پوسټ کول په فیسبوک پاڼه باندې، هغه ټوله دنیا ګوري چې دنیا یې ګوري تا کانټریکټ ساین کړی دی، چې کله هم ته کانټریکټ ساین کړې په هغې وخت به ته وظیفه شروع کړې. خو هغه په پی ایس ال کې دی، زه خیر دغه به پرېږدو، هغه نوی کوچ دی. زمونږ چې دا زوړ کوچ دی، زمونږ سینیر کوچ دی، زمونږ د بیټینګ کوچ دی، زمونږ د فیلډینګ کوچ دی. اخر دا څه شو؟ 5 ورځې میچونو ته پاتې دي، چې 5 ورځې میچونو ته پاتې دي، نو دا په ساوت افریقا کې بیا څه کوي؟ چې تاسو ویلي وو چې 3-4 ورځې بعد به راځي، د هغې 2 هفتې نورې پوره کېږي د هغې ویډیو چې ما کړې وه. بیا موږ له کرکټ بورډ والا میسیج کوي چې تاسو ولې دا داسې داسې کوئ. اخر به موږ نه کوو، حق وینا به نه کوو. زه ټولو کرکټ بورډ کارکوونکو ته وایم چې باید کرکټ بورډ کې تاسو تغیرات راولئ. تاسو موږ څومره سپورټ کوو، باید تاسو هم تغیرات راولئ که نه. وګورئ چې افغانستان په کوم ځای کې تاوان دی. تاوان په دې باندې چې تاسو د کوچ ته تنخوا ورکوئ د افغانستان د بودیجې نه ځي، او کوچ په ساوت افریقا کې مزې کوي. کوچ راولئ، تاسو خو په انډیا کې که نه هغلته که کوچ وي چې افغانستان کې خطر دی، دا یې ولې په انډیا کې هم بیا کیمپ شروع کړی دی. ولې بیا په افغانستان کې کیمپ نه کولی چې کوچ نه تللو هلته؟ د دې کوچ بیا موږ ته څه فایده ده؟ یا لوبې په افغانستان کې تاسو پریکټس وکړئ یا په انډیا کې وکړئ، د هغې ډفرنس څه دی؟ هېڅ نشته. زمونږ خاوره ته نښه خاوره ده. بعضې وخت کې وایي چې موږ د استرالیا نه خاوره راوړې ده، بعضې وخت کې وایي چې دوبۍ نه هم راوړې ده. فرحانه تا ته ویم، نو بیا یې ټیم انډیا ته ولې لیږي؟ د افغانان بعضې ورونه به وایي ستاسو یې په بودیجې باندې څه، دې کې د ټولو افغانانو حق دی، دې کې یوازې زما نه، د ټولو افغانانو حق دی. دو که چېرته کوچ ورسره نه وي چې نوروز منګل ورسره کوچ وي، خو بیا پرېږدي چې په افغانستان کې پریکټس وکړي که نه. زمونږ پلیرز د ښه مزې وکړي، پروا نه کوي، نو شي جان دي شي. زه په پلیرز باندې خفه کېږم، خو دلته زه په خفه کېږم په بل باندې، په ده باندې خفه کېږم چې ته پردی یو کوچ دی، کوچ راځي نه راځي، کوچ نه راځي، نه یې راغلی اوسه پورې. باید دا کوچ حاضر وی. 15 ورځې میچونو ته پاتې دي، دواړه کوچ نشته. باید کوچ وی که نه افغانانو ورنو. د ټولو نه خواهش کوم چې کله یوه مبارزه کوئ د افغانستان دپاره وکئ. خبریالان ورونو ته هم ویم الله مو کامیاب لره ټول افغانان، یو خاص مبارزه وکړئ. زما دغه ویډیو شیر کړئ کرکټ بورډه، بیا مې درله وویښه. بله ورځ مې د لختر درکړی او که نه چې بیا غوسه کېږم، هسې غوسه کېږم. زما په افغانستان باندې زړه درد کوي، غوسه کېږم نه، خو په افغانستان مې زړه ډېر زیات درد کوي، ځکه چې کوچ نه وي نو بیا هر حالات خرابېږي. سبا به زه اندازه په افغانستان دغه لوبغاړو باندې به نیوکه وکړم چې دو ښه لوبه ونه کړه، خو دا بیا ټرین کړي چا دي؟ سی ټریننګ په کار دی که نه. کرکټ خو داسې نه چې ته میدان ته روزه بس شاټ وایه. د ټیسټ نه دې هم T20 جوړ کړی، د T20 نه T10 جوړ کړی، ODI نه T20 جوړ کړي. دا ښه کار بیا نه وي که نه. زموږ ټولو افغانانو دغه خواهش دی زما سره ده چې کومه زه همیشه مبارزه کوم، د حق مبارزه کوم، د افغانستان دپاره کوم، ما سره پکې همیشه ملاتړ کوئ د ټولو خویندو ورونو نه. نو الله مو همیشه کامیاب لره، ښه وخت ولرئ، ښې شیبې ولرئ. کرکټ بورډ دپاره دغه ویډیو شیر کړئ. د الله په امان. باید چې کوچ حاضر وي، چې زه 2-3 ساعت وروسته ګورم باید کرکټ بورډ پوسټ وکړي چې کوچ راغلی دی. د الله په امان.